السلام علیکم. انګلیسي لنډې جملې پښتو او فارسي ژبو کې. اول in front of me. in front of me پښتو زما مخته یا زما مخامخ، زما مخته. فارسي کې مقابل من، مقابل من. انګلیسي in front of me. دویم with you. with you تا سره، پښتو کې تا سره. فارسي کې با تو، با تو. with you. with all. with all لټولو سره، لټولو سره. فارسي کې یا دري کې با همه، با همه. with all. give me. give me ما ته راکړه یا راکړه. give me راکړه. بمن بدی یا ممن بدی هید. give me بمن بدی راکړه، ما ته راکړه. بل speak truth. speak truth رښتیا وایا یا رښتیا وایا، رښتیا وایا. راست بگو. speak truth رښتیا وایا. بل listen. listen معنا واوره، واوره. غوږ ونیسه. listen واوره، غوږ ونیسه. فارسی کې دري کې گوش کن، گوش کن. بل listen to me. listen to me ما ته غوږ ونیسه، ما ته غوږ ونیسه. listen to me فارسی دري کې بمن گوش کن، بمن گوش کن. بل listen to them. listen to them هغوی ته غوږ ونیسه، هغوی ته غوږ ونیسه یا هغوی ته غوږ شه. دري کې به آنها گوش کن، به آنها گوش کن. بل look at there. look at there هلته وګوره. look at there هلته وګوره. به آنجا ببین، آنجا ببین. look at there. بل listen to others. listen to others نورو ته غوږ شه، نورو ته غوږ شه. listen to others دري کې به دیگران گوش کن، به دیگران گوش کن. بل in what way. in what way به کدام طریق، به کدام طریق. in what way په کومه طریقه، په کومه طریقه. بل try now. try now معنا اوس کوښښ وکړه، اوس کوښښ وکړه، حالا امتحان کن. جزاکم الله خیر. هیله کوم چې کومنټ وکړئ، ویډیو لایک کړئ، خپل نظرونه کومنټ کې ولیکئ، چینل سبسکرایب کړئ.